خیرونه ملګرو په پښتو کې یو متل دی خپل عمل د لارې مل دی او دا هم چې مړه خېټه پارسي وي نو دا دوه متلې ما وکړې اوس په زما دا درې څلور واړه ملګري درته یو دوه درې چې څومره متلې ورته یاد دي هغه به درته وکړي او بیا مې ستاسو نه د یارانو دوستانو نه دا چې کوم کتونکي دي نو دوی راته خامخا یو متل په کمنټس کې وکړي چې دغسې د پښتو د مشرانو نه چې کوم فوک ویزډم پاتې دی هغه راژوندی شي او ثبت شي بخبیلار زمونږ ډېر ښه ملګری دی ننني خوراک یعنی میزبان دی و بخبیلار وروره متلې که دوه که یوي که درې وایي د اور سوی په اور رغېږي د اور سوی په اور رغېږي ښه بل ملګرو ته ځمه مخ به رانږدې کي فراز خان دی غالبا په دې منځ کې دلارم دی که فراز دی دلارم صاحب دی دلارم صاحب متل د مار خوړلی د پړي نه یېرېږي او وایي چې ځې نو ابازوله به راځي او باران په چکدره وشو خرې د راموړې ویوړو ښه فراز خان ښکاري خو به نه خو لږ را مخامخ شه په دې ځای کې او څه متل څه شی تا درځي اگر چې ته لاهور کې پاتې داسې ډېر پښتانه به چې هغه په خارج کې پاتې کېږي یا په نورو خاوره پاتې کېږي پکار ده چې د فوک ویزډم نه آګاه شي سل د لالي پورې دا یوه پې د بنګړو سل په لالي پورې دا یوه پې د بنګړو د دې شاته اوږده قسم ده ښه هغه به بل وخت وکړم خوار په هندوستان کې خوار وي خوار دلته هم خوار او خوار په هندوستان هم خوار مطلب دا چې برخه او بل یو دی دا ګز او دا میدان دا ګز او دا میدان یو سړي وي ما زر ګزه ټوپ والی او بل وي دا ګزه او دا میدان یا شپږ ګزه دا مشر ناست دی او دا اوس د باره کې موږ مخکې خبرې وکړې هغه هفته ریکارډ وي اوس ذاکره او دی د خپلې منډې به لالا وایي نوڼۍ به عبدالله وایي مطلب کار به نه کوي خوراک به کوي دغه به کې ووایم نور به بیا بل وخت نو دا یو څو متلې وي چې که باجوړ نه خوري بد پې مه وایه دا خو تېره ورځ موږ د دې ذکر کړی چونکې د باجوړ سره تړلې خبرې راغلې وې نو دا پکې راغلی او د باجوړ متلونو حوالې سره مې هم خبره کړې وه اوس تاسو ټول ملګري مهرباني دا وکړئ چې ستاسو په سیمو کې کومې متلې وي او هغه واقعي په ابلاغ کې د ژبې د خبر په ابلاغ کې یو ډیر زیات سہولت پیدا کوي او په لنډه وخت کې هغه ټول شاته تړلې دانش پوهه هوښیارتیا یا تاریخي عبرتونه منتقل کیږي ورپکې یا ابلاغ کیږي هغه را سره په کمنټس کې خامخا شریک کړئ چاړکه د سرو زر وي نو په ځیګر د منډلو نه ده او اول اخرى د ځان غوښې بیا اخرى د ښکار غوښې نو مطلب خواري محنت دا ټول د دې هغه شاته یو تاثر جوړیږي لہذا دغه متلونه را سره خامخا جوړ کړئ شریک کړئ کورم ودان جوړول نوابي کې نو دیر ته لاړ شه که نوابي کې نو دیر ته لاړ شه د دې مطلب خو د دې شاته اوس په هغه بیکګراونډ زه نه یم پوهه چې لکه د دې نه مقصد غرض غایت څه راوځي یا څه قسم ابلاغ خلک کول غواړي شاید دای چې په دیر کې بس هسې میلاویږي تیاره میلاویږي نو بیداره کېدی شي مننه د ټول د وخت راکولو کورم ودان